د خدای چې بهونکې مهربانه دی. ګران ملګري وقار او د هغې سره ملګري نوابزاده عمیر رور دلې چې کم کار دلته شروع کړی دی، نو یقینا څنګه چې د باجوړ صدر صاحب واجد صاحب دغه ذکر وکړو، نو دا ډېر د ستاینې وړ دی. او زموږ په ټولنه کې داسې ځوانان پکار دي چې د ځوانانو رهنمایي وکړي او لکه دوی به تر کومې پورې بهر وطنونو ته ځي او هلته به مزدورۍ کوي. دلته دوی ته چې څومره سهولتونه پیدا شي، ماته د اقبال مومن لاله هغه شعرونه را یادېږي. دغه شعرونه به ووایم، وروسته بیا یو څو خبرې کوم، بیا به خپل شعرونه ووایم. هغه وایي چې له کبره له غرور له کینې ډکه ټیکهداره، ته ناست یې په کرسۍ او زه په ځمکه ټیکهداره. ما دلته چېرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا، زه مرمه چې زاوړم لا ټکه ټیکهداره. ما دلته چېرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا، زه مرمه چې زاوړم لا ټکه ټیکهداره. اختر له خو به ځم خو په خالي جیبونو نه ځم، زمانه به جوړه غواړي خو رکه ټیکهداره. او موږ ټوله ورځې کاڼې ټکوو په سړک ناست یو، زمونږ خو روزي د لسه ټکه ټیکهداره. اقبال کې نورې ټولې نښانو د ازمرې دي، اقبال کې نورې ټولې نښانې د ازمرو دي، یریږي له دې توره تربوزکه ټیکهداره. نو اقبال مومن لاله په دغه یو شعر، دا زما د هغه هر یو شعر خوښ دی، خو هغه وایي چې ما دلته چېرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا، زه مرمه چې زه اوړم لا ټکه ټیکهداره. نوابزاده عمیر رور او وقار رور دلې دلته اسانتیا پیدا کړي دی. او بېګا زموږ سره ملګري میلاو شو، خو یو ملګری پکې و زما اوس دلته په نظر نه راځي. ښه دا دی، دا ډېر د کار سړی دی. د ما ته ووایي چې نازک خان مونږ د سوشل میډیا له لارې نه ما ته ډېرې پیسې یادې کړي چې دا ګټو او دا حقیقت دی چې څوک کار کوي نو هغوی پیسې ګټلی شي. او د دې نه زه خبر یم چې وقار څومره پیسې ګټي د سوشل میډیا د لارې. نو دغه ملګري چې مې واورېدو نو ډېر زیات خوشحاله شوم. نو دوی چې اوس دلته دا کم سیټ اپ جوړ کړی دی او دا کم ملګري بهر ځي او په چا کې ټیلنټ دی، دا د مشال ریډیو سره زما یو مرکه و، نو په هغې کې دغه ذکر ما کړی و چې پخوا به په دې ټلویزیون کې چې کم مشرانو دوی له به دا خلک تلل او د هغوی سره به تعلقات ساتله، نو هغوی به له ټي وي ته تله، نو هلته به یې بیا پروګرامونه ریکارډ کول. خو چې دلته اوس دوی کمې اسانتیا پیدا کوي چې یاره دا ویډیو را جوړول څنګه وي، اپلوډ کول څنګه وي، د دې نه پیسې څنګه ګټل وي، او په دغې باندې د دې ماشومانو د دې ځوانانو کوم رهنمایي چې دوی وکړي، نو دا به راتلونکي نسلونو دپاره بیا هغه خپلو بچو ته اسانتیا پیدا کړي. دوی دلته یو خبره وکړله چې یاره روزګار هر ځای کې کېږي چې چېرته امن وي، چې امن وي نو سړی به روزګار وکړي. نو پکار ده چې دا کم سیټ اپ دوی جوړ کړی دی، د صدر صاحب دلې ورسره کومک دی، د دې ځګي چې کم مشران وو هغوی دا کمې خبرې وکړلې چې دې ته عملي جامې ور واچوي، نو بیا به مونږ هم خوشحاله شو. مونږ به وایو چې واقعي د دوی چې کمې په زړه کې د خپلو ځوانانو دپاره د خپلو ماشومانو دپاره کمې جذبې دي، نو مونږ به بالکل مونږ به هم ستاینه کوو. مونږ هم د سوشل میډیا له لارې لږ کار کوو، روان اوسو. که منیر دی، که درمان دی، که اوتر دی، لیوال هم راغلی دی، څومره ملګري دي، دا هم د دغه امن پیغام دغه ملګرو ته رسوي او وایي چې امن نشې پرېږدوئ. نو د نشو نه د دې هر څه نالې سړی راوځي چې دغسې روزګارونه ورته جوړ کړي. بل د وقار ذکر یې وکړو، وقار د سولر کار دلته شروع کړی دی، نو د هغه نه خو مونږ ډېر زیات ته پخوا نه په دې خبرو یو چې دغه سړی د خپل کار سره مخلص وي، چې چاله هم کار کړی دی نو ډېر په ایماندارۍ او هغه خلک یې ښه مطمئن او ښه خوشحاله ساتلي دي. نو مونږ باوري یو چې کومو خلکو له وقار د مخکې نه د سولر دغه کم پلانټ لګول دي یا نور خپل ملګري بوتلل دي او بیا په هغې کې په تیره باندې پرخ راتلل هم دي، ځکه چې لګول دي نو پرخ به پکې خامخا راځي. خو بیا هم دا سړی ورله شپې ته نه دي کتلي، ورځ ته نه دي کتلي، غرمې ته نه دي کتلي، زل جاکړ ته نه دي کتلي، خو سړي له ځان رسولی دی او هغه کار یې ورته ټیک کړی دی. نو وقار ته نوابزاده عمیر رور ته ډېره مبارکي وایم، او الله دې زموږ په ټولنه کې داسې ځوانان پیدا کړي چې د خپلو ملګرو ملاتړ وکړي. شعرونه به ووایم چې منیره یو دې راته دا زوی به مور پرېږدي، بل دې راته دا وړوکی رور پرېږدي، یو دې راته دا زوی به مور پرېږدي، بل دې راته دا وړوکی رور پرېږدي، خور چې د خپل روره حصه وغواړي، رور ظالم په دې خبره خور پرېږدي. خور چې د خپل روره حصه وغواړي، رور ظالم په دې خبره خور پرېږدي، کور کې کورکۍ چې راته جوړ نه کړي، دغسې دې دا بل کړی اور پرېږدي. کور کې کورکۍ چې راته جوړ نه کړي، دغسې دې دا بل کړی اور پرېږدي. دوی دې په ویشونو کې سره زر واخلي، ما ته زوړ سیکل او بل دې لور پرېږدي. مورې ستا نیازک خو ستا د خولې دی، نو ستا په خوله د خپلې مینې کور پرېږدي.
او دغه غزل چې یو فیصلې پورې ورځمه بیا راځمه تعالی پوهان مې هم دلته چرته ولیدو یو فیصلې پورې ورځمه بیا راځمه تعالی لږ د هغې پورې ورځمه بیا راځمه تعالی هغه چې زه او ما هغه چې پیژندلې پکې هغې کوڅې پورې ورځمه بیا راځمه تعالی ته مې جانانه انتظار په ملکڼ کې کوه زه 400 پورې ورځمه بیا راځمه تعالی زم چې خوشحال په دې بېننګو پسې راولمه دا دیرې پورې ورځمه بیا راځمه تعالی غم د زړګي غلطومه یو لمحې نیمې له د میکدې پورې ورځمه بیا راځمه تعالی د زړه خبره درته کوم خو نیازکه یاره د دروازې پورې ورځمه بیا راځمه تعالی ډېره زیاته مننه ډېره مننه